نادرا چې کوم زما شهریت کینسل کړی دی دا سراسر ظلم سراسر ناانصافي او دا زما د انساني حقوقو چې ما ته کوم حق را کړی دی دا هغه خلاف ورزي ده د آئین هم خلاف ورزي ده د پاکستان د آئین. زه د چمن پیدایشي یم چمن په چمن کې محله اجي حسن چمن په دا محله کې زما پیدایش شوی دغه کور چې کوم د پراپرټي ډاکومنټ دی هغه اوس هم د پاکستان په هغه متعلقه ډپارټمنټ کې پروت دا هغه وریفیکیشن هم شوی. زما پلار په 74 کې د پاکستان د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ملازم دی. نور پلار دغه وریفیکیشن هم شوی. ما د ضابطې او ضرور لار خپل کړ هغه ټول شیان ما برابر کړ د اسلام آباد کول. د نن سره سره مخکې دا کینسلیشن نوټس واستو انټریور منسټری ته نن یې کیمرا ته واستو چې تاسو باندې پر میډیا پابندي ده دا غیر ملکي دی. ګره دا زیاتوب دی. حافظ صاحب په اروپایي هیوادونو کې مسلمانان اوسېږي مثال ترکان دي هغه قومیت یې ترکي دی لیکن اتابیت چې دی شریعت چې دی هغه جرمني جوړ کړی دی هغه کوم ضابطي چې دی د هغه پر اساس چې هغوی ته یو وارې تابعیت ورکول شوی دی مثال یې 40 کالو راهیسې دلته اوسېږي 100 کالو راهیسې اوسېږي. اوس افغانیت خو چې دی تاسو څه نظر لرئ دا خو یو قومیت دی پښتانه اکثره لیډران چې دي د پاکستان سیاسي هغه هم افغانیت زه د انکار نشم کولی احمد ولي چې صاحب زه د انکار نشم کولی زه افغان زه افغان یم و افغان یم د دې څه انکار نشم کولی. البته زه پاکستانۍ شهری یم زه افغان یم لیکن زه پاکستانۍ شهری یم. په پنجاب کې مثلا زه احترام کوم د هر قوم د پنجاب اوسېدونکي پنجابی دي لیکن د واګا بارډر خوا چې د هندوستان پنجاب دی هغه هم پنجابی دي لیکن چې د هندوستان پنجاب دی هغه هم پنجابی دي لیکن هغه انډین شهری دي. د پاکستان په پنجاب کې چې کوم پنجابی دي دا پنجابی دي لیکن د پاکستان شهری دي. زه چې د لیکه په دې خوایم زه افغان یم لیکن زه پاکستاني شهری یم. تاسو قانون ساز اوسېدلي یاست ستاسو په فکر دغه قانون باید څنګه جوړ سي یا څنګه تطبیق سي چې هغه خلک چې دغه ستونزه لري هغه دغه ورځنی ژوند پر مخ نسي بیولی له یو ښار ته بل ښار ته به نسي تللی څنګه به کوي هغه خلک هغه داسې دي هغه داسې دي لکه هغه مؤمن هغه کوچنی چې نه په جنت کې وي نه به په دوزخ کې هغه معطل دي هغه باندې د تعلیم دروازې هم بندې دي په هغه باندې د صحت دروازې هم بندې دي په هغه باندې د ملازمت دروازې هم بندې دي. هغه ظاهري طور انسان دی لیکن شهري دی لیکن د شهري حقوق نه لري. دا ستا په پاکستان کې دا په زراونه په لکاو خلک دي هغه دغه د ستونزې سره مخامخ دي دغه ظلم او د بې انصافۍ سره مخامخ. دغه اندازه تاسو ته شته چې دغه دغو کسانو شمیر څومره دی او آیا دا یوازې پښتانه دي که نور کسان هم ورسره شامل دي د پاکستان؟ دا 99% پښتانه دي 1% نور 99% پښتانه دي 1% نور. دا زما اندازه دا ده که په ګرد ملک واحد به په لکاو وي لیکن د نادرا مطابق دا په زراو دي لیکن زموږ د مطابق دا په لکاو. حافظ صاحب ډېره زیاته مننه چې د المان غږ راډیو ډویچه ویلې ته مو وخت راکړی.